عزتمند قرآن کریم کې رب العالمین فرمائی ما پتا سو روجه فرض کړی ده د صد فرض کړی لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو فریضه تاسو کې تقوا راشي تاسو کې د الله نه یره راشي رمضان المبارک روجی می دی د پاره پرس کړي چې تاسو ژوند بدل شي تاسو د الله نه ویریږئ تاسو زندگی بدل شي رمضان المبارک راغی او روجی نیسی او ژوند نه بدلیږي او پرهیزګاری نه راځي تقوا نه راځي معلومیږي دا چې روجه فایده نه کوي دروغ د مخکم وي وسم وي غیبت تی مخکم کو وسم کئی نو بیا خو سفرق ونشو بیا خو اسی وگی تگی گرزی نو صدقه دی مخکم نور کولا وسم نور کئی ترستر کے مخکم نو وسم نے نشتا بیا خو روجی فرق ونکو نبی علیہ السلام چی بروجرا لبدل بشو احادیث مبارکو کی رازی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت پا پروجہ کی دمر تیز شو لکه تیز هوا چې چلیږي دسی د هوا په شان به د امام الانبیاء سخاوت تیز دسی د صحابه عام کړله دسی برات للی او دسی به ویشلی ودا د رمضان المبارک میاشت نو پته لګي سخا د سیوا شوی دا مخکنین تبدیلی راغلی نه مولی سیب نه دراغلی پر روجه دی غور وکړه روجه کې بدی س نقصان ښه چې سخا دی سیوا نشول په زوړ حالي نو فرق څه شو د روجي هغه برکت چرته لاړ ته چې دا ټوله ورځ وږې تږې ګرځې د هغې اثر چرته لاړ مخکې به دیم دروغ وی وسم وی بس روجه فایده نه کوي مخکې به دیم غیبت کو وسم کوي په دې روجه دی غور وکړه د دواړو جهادو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه وام دې خبرې ته لږ سوچ کوئ چې سړی تصور دو کی چې دا امام الانبیاء فرمایلی دا خبره په سړی بیا ډیر اثر کوي ښه نبی علیہ السلام وی من لم یدع قول الزور والعمل به چا چې پروجه کې دروغ پرې نه خودل پروجه کې دروغ پرې نه خودل فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه اللہ وی ما تا اس حاجت نشتا چی دے خوراک او سخاک پریدی ما تا دا دی اس حاجت رب وی نشتا دی تش خوراک پریدا سخاک پریدا او دروغ نا پریدی ما تا دا دی سی روجی حاجت نشتا رب العالمین وی نبی علیہ السلام وی اللہ وی چی ما تا دا دی سی خوراک تش دا خوراک او دا سخاک پری خودو ضرورت نشتا دی چی تا پروجہ کے دروغ پریدا دا عام روٹین مطابق دروغ شروع دی دوکا ننم شروع دا دروغ ننم شروع دی نو مشر روجی سفرق وکو اسی صرف خوراک سخاک نکے بس دیتا روجہ وائی روجہ دا دینم ندیخا نبی علیہ السلام صحابو تو فرمائل الصوم جنتن روجہ ڈال چی سڑے جنگ کی دا دشمن سر جنگی گی نزان پی بچ کی کنا نو دا روجم ڈال دی پا دی سر سڑے د شیطان نه بچ کی نو ډیر خلک وی مولی سے تاسو وای چې روایاتو کې راځي چې شیطانان تړلی شوي نو زمانه خو اقشن وسوسی دی او ګناهونه دي څنګه شیطانان تړل شوي دي زوام ته په صحیح نه پوهېدلی نبی علیہ السلام وی روجه ډال لې په دې به ته د شیطان نه بچې خو چې تر څو پورې دې دا ډال شلولی نه نو مونږ دا ډال شلیدلی دی ځکه د شیطانانو اثرات باقی دي دا په څه شلیږي روجه ډال دی او هغې پورې به د شیطان نه بچ کوي چې څو دی دا ډال شلولی نه او روجه په دوو څیزونو شلیږي امام الانبیاء فرمایي یو دروغ دی او یو غیبت دی بس چې دا دی وکړو ډال دی وشلو بس بیا دا تمه مه کوه چې څنګه شیطانان تړلی دي نو ته څنګه دروغ نه پرېږدي ته ولې غیبت کوې غیبت او دروغ چې دي دا ډال شلی او چې کله ډال وشلو روجه به دي یو شیطان به درته وسوسې ورچي روجه به دي یو دوکې به کوې ځکه دا تا صحیح روجه نه ده نیولې ښه دا ستا صرف د خوراک څښاک نه روجه ده دا ستا د دروغ او د غیبت نه روجه نشته دی که نه ښه روجه اونی سیزان بدل کئی سشپی ورزی باقی دی لگی ووتلی خیر دی
خو ځان لږ بدل کوي، ځان کې لږ چینج راولئ ښه چې ګناه رانه نه کېږي. ښه د روجې سره دروغ هم وایو، د روجې سره دوکه هم کوو، د روجې سره سخاوت هم نه سیوا کېږي، نو دا روجه بیا پیدا نه کوي. ښه دا روجه پیدا نه کوي. حدیث مبارک کې راځي د هر عمل بدله الله د 700 پورې ورکوي. ښه د 10 نه واله د 700 پورې. بعضې خوش قسمت داسې وي 1 روپۍ ورکي نو الله ورله بدله د 1 په 700 ورکي. ښه په 700 هر عمل نیک الله دوچن کوي. خو الا الصوم، الله وی روجه د دینه بار ده. روجه نه دوچن کومه دومره. ښه ولې روجه کمه ده؟ نه الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. الله وی دی روجې نه غلی شي. هر عمل در 700 ترسوم نیک، خو روجه چې ده قال الله عز وجل، دې ته حدیث قدسی وی. ښه یو عام حدیث الفاظ د نبی علیہ السلام د طرف نه، یو معنی د الله د طرف نه. یو حدیث قدسی دی چې الفاظم رب ویلی، الفاظم د رب د طرف نه. ښه الفاظم د رب د طرف نه، معنی خو اسې د رب د طرف نه ده. چې الفاظ او معنی دواړه د رب د طرف نه دي، دې ته حدیث قدسی وی. قال الله عز وجل، الله ویلی دی، ما ندی ویلی، عالم ندی ویلی، نبی علیہ السلام ندی ویلی. قال الله عز وجل، دی لوی ذات ویلی دی چې الا الصوم، مگر روجا، فانه لی وانا اجزی به، روجه ما د پاره ده، خاص زمو د بنده راز دی، وانا اجزی به، او د روجې بدله به الله وی زه په خپله ورکوم. دا زما د بنده راز دی، دا رب وایي. ښه بندا ځان ته رب مخامخ کا. قال الله عز وجل، ما ته رب ویلی دی چې فانه لی، بندا دا زما ستا راز دی، راز دا ما ته پرېږده. علما وایي د فرشت د روجې اجر الله ملایکو ته نه دی ښکاره کړی، د مونځ بدله به ملایک درکوي. ښه الله به ملایکو ته وی ورکوي ورله بدلې. خو چې د روجې بدله راشي ملایک به غلي شي، الله به وي دا ما ته پرېږدی، د دې بدله زه ورکوم. ولې د روجې اجر الله ملایکو ته نه دی ښودلی، دا صرف الله ته معلوم دی. وانا اجزي، الله وی دا زما او د رازو، دا راز په راز باندې رازدار ډیر ښه پوهېږي، په راز رازدار پوهېږي. دا زما او د بنده راز دی، ما ته د دې راز بدله پرېږدی چې زه وله د دې راز بدله ورکم. ښه نو زه هم ځوانانو، ای ځوانانو، تاسو چې موبایل کولاو کې، ته چې ډرامه ګوري، ته چې فلم ګوري که نه، ته دا سوچ نه کوي چې رب ویلی دی چې دا زما او د بنده راز دی. مه کوه، ته د رب رازدار یې رازدار، ته د رب رازدار یې رازدار. ته چې روجهدارې په لاره ګرځې، ستا او د رب راز شروع دی. راز راز دا راز وپېژنه، دا راز مه پاش کوه، دا راز مه خرابوه. د روجې یو عجیبه خوند دی. د امام الانبیا یو صحابي و، راغی نبی علیہ السلام ته وی د الله حبیبه چې ټول عمر روجه نیسم، صرف اخترونه به پکې نه چې د کمو نه الله منه. نبی علیہ السلام ورته داسې مه کوه، لږ کم کا. بیا وی نبی علیہ السلام ورته نورې لږې کمې کا. بیا بار بار به عرض کو. نبی علیہ السلام ورته وی خیر دی میاشت کې 3 نیسه. بیا ورته وی هفته کې 2 نیسه. وی نه نه دا کمې دي، ډېرې به نیسه. بیا ورته نبی علیہ السلام وی ځه یوه ورځ روجه کوه او یوه ورځ بوزه کوه. ټول عمر به یوه ورځ روجه وه، یوه ورځ به یې کوجه وه. ټول عمر، ټول د روجې داسې خوند دی. ټول عمر به د هغې صحابي یوه ورځ روجه وه او بله ورځ به یې کوجه وه. حدیث مبارک دی وی د جنت دروازې دي، د یوې دروازې نوم پکې دی ریان. ریان اواز به وشي روجهدار کوم ځای دی؟ ریان معنی د خړوبونکي، خړوبونکي اواز به وشي. روجهدار کوم ځای دی؟ ای ځای یو ربه راشئ په دې دروازه داخل شي. چې روجهدار پې وردند شي هغه دروازه به بند شي، به بیا نه کولاویږي. او چې په دغې دروازه دنده شو معنی د خړوبونکي، بیا به چرته تږی نه شي. خړوبونکي دروازه الله روجهدارو له ریان دروازه په جنت کې ټاکلې ده. خو دا هغه روجهدار نه چې صرف د رمضان روجې نیسي، نو دا خو ټولو خلکو نیولي دي، نو ټول به پیځي؟ نه،
دا چې د رمضان روجی می او د رمضان نه علاوه نورې روجی هم نیسي ایامي بیز هم نیسي ښه د میاشتې 14 او 14 او 15 هره میاشت کې 3 روجی نیسي یا په هر هفته کې پیر او زیارت 2 روجی نیسي ښه د شوال 6 روجی نیسي ښه دا یوازې د دې فرض روجو نه دی دا خو به نیسي ونیسي دا چې چا ډیرې روجی نیولي دا چې چا ډیرې روجی نیولې الله به پر ریان دروازه باندې داخل کی بیا به عمر بر نه تږي کیږي چې په هغې دروازه آواز به وشي صائمون چرته دي روجهدار کم ځای ولاړ دي راځئ پر ریان دروازه ورننوځئ دا مې تاسو ته تیاره کړې ښه روجه خو روجه ده روجه خو روجه ده مونږ فرض روجو کې اخوا او دیخوا څوک په خوب لنډو څوک په موبایل لنډو څوک په فیسبوک لنډو څوک په څه لنډو څوک په څه لنډو ځوانانو چې د تراو ټیم یې د تاسو په دکانونو کې ناست یې که نه دا تاسو په بازارونو کې ناست یې که نه دا تاسو په هوټلو کې ناست یې که نه ای ځوانانو کم کس چې 10 رکاته تراوی وکړي 10 رکاته چې تراوی وکړي او په هر رکات کې دې 2 سجدې وکړي 100 سجدې شولې 40 ښه داسې مه وایه مړه دا خو سنت دي نو په روجه خو ساسر نه پرېوځي زوم ځوانه ته په دکان کې ناست وې او تراوی وشولې د 40 سجدو نه الله محرومه کړلې 40 پیرې په تراوو کې 40 پیرې دا تندې رب ته ولګي او هر پیره کې وي سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 40 سجدون رب محروم کړلې ځوانا روجه کې به دې سفر کی چرتا رب دې تندې ځان ته پرې نه خودو رب دې تندې ځان ته پرې نه خود کتابونو لیکلي دي چې رب العالمین د بنده نه خفه شي الله تې نه څه علي پته درته شته څه تې نه علي الله صحت تی علی نا گاڑی تی علی نا مال تی علی نا 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 جیدادون تی نالی چې کله د بندن الله خپشي رب العالمین تین د سجدی توفیق والی بس تندی بیا ځان ته نه لګي نو ښه ځوانانو نه خبر خو اسې نه چې رب در نه خپي چې 40 سجدو نه تاسو هر شپه محرومه کیږئ رب ته وجاړه رب ته چغې ووخه ربه ما کې څه کمې دی چې ته زما تندې ځان ته نه پرېږدې خلق جماعت ته لاړ شي 40 پیرې رب ته تندې ولګي او دی په دکانونو کې ناست دی په بازارونو کې ناست دی په بازارونو کې ګرځي دی په بازارونو کې ناست دی دا 40 سجدو نه الله محرومه که او که نه ډېر خیال کوئ ډېر حدیث مبارک کې راځي دی روجه کې 15 څیزونه دي چې دا به راته بیا نه میلاویږي ښه 15 څیزونه نن مونږ له الله را کړي دي او دا یو څو ورځې دي بیا به دا نه په هغې کې اول نمبر خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک چې کله روجهدار روجه ونیسي معدی خالی شي نو د خولې نه بدبویي روانه شي لږ بدبویي د خولې نه روانه شي دا د معدې د خالیوالي د وجې نه دی وایي ما خولې نه بدبویي روانه ده زه هم روجهداره ته نه خبر دا روجه ده که دا بدبویي که په عامو حالاتو کې نه لرکوه ختموه غور کوه او چې د روجې په حالت کې شروع شوله مسواک کوه په خپل حال چې خوند من پکې ډیر نه بعضې تیلو والا مسواک یې کې بالکل د عطر خوندي سړی وی عطر مې تیر کړل ټوپیس مه کوئ هغه مکروه دی هغې کې خوندي عام ساده مسواک کوئ خو دغه د معدې د خالیوالي د وجې نه بدبویي ده دا په مسواک هم نه ختمیږي دا د یې ته نه خبر کنه ته دی ورځو کې د رب رازداري رب النبی علیہ السلام فرمای خلوف فم الصائم د روجهدار د خلی بدبویي رب العالمین وی ما ته د مشکو د خوشبویي نه خوښه ده چې کله د خلی نه بدبویي روانه شي رب وی دا زما رازدار دی دا زما رازدار دی یو دا اعزاز په روجه کې میلو شي دویم اعزاز څه میلاویږي وتستغفر لهم الملائکه حتی یفترو تر څو پورې چې د دې روجه شروع ده ماسپښین دی مازدیګر دی اوس مونږ روجه ده د روجه ماتې د ټیمه پورې ملایک د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي خدای وی بخي رب وی بخي یو روایت کې حیتان لفظ راغلی دی وی په دریاب کې میان د ده دپاره د مغفرت دعاګانې
دریاب کې میان وی رب وی بخي ته وای ما خو چرته د مین وانه اورېدو چې رب وی بخي دا داسې نه وایي چې رب وی بخي ښه څوک په زبان قال سره وایي څوک په زبان حال سره وایي ښه دا مرغی رب یادوي خودي په خپله ژبه کې یادوي ښه میان وایي رب روجهدار وبخي خو په خپله ژبه کې ملایکو په دریاب کې میان وایي رب د بخښنه وکړي رب د صرف روجهدار په لاره روان دی ښه دا د شپې ورځې دي ښه نو چې تا موبایل راغستی او ته ډرامه ګورې او ته فلم ګورې ملایک به ووایي چې ربه وایي بخي میان به ووایي چې ربه وایي بخي دوه اعزاز شول دریم ویزین الله عز وجل کل یوم جنته الله هر شپه او هر ورځ کې الله جنت ښایسته کوي هر ورځ یې ښایسته کوي په رمضان کې دا به بیا رستو نه ښه ښایسته کې بیا ورته وایي زما نیک بندیان ستا طرف ته را روان دي زما نیک بندیان تا طرف ته ای ځوانانو زمونږ چې روژه رب راله جنت ښایسته کوي رب راله جنت ښایسته کوي بیا به داسې بیمار شي چې بیا به روژه نشي نیوي بیا به داسې بیمار شي چې تراوو کې به بیا سجده نشي لګولی ګورې بیا به ارمانو کې چې کاش زه د دینه نه وم وتی چې اته دي او شل دي ربه سلویخ پیری بدرته دا تندې لګوم ربه سلویخ پیری انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو کس ورته وی ما دم که نو خواته شاګرد ناستو هغې شاګرد ته وی ته دې دم که شاګرد حیران شو وی حضرت ستا د دم نه به زما دم ډېر مؤثري ته یې ولې نه دمی په هغې وخت کې انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بیمار و هغې شاګرد ته یې وی څو ورځې وشوې چې زه بیمار یم نو زه سجده چې ده دا په اشاره کوم کته تندې نشم لګولی نو ما ورځ دوه اشاره سجده په اشاره کړې ده او ته زما شاګرد دی خو ته رب ته تندې لګئ نو په دې ټیم کې به ستا دا دم زما د دم نه سیوی ته یې دم که ما څو ورځې وشوې چې رب ته سجده نه ده لګېدلې ښه نو ته یې دم که ځکه زه سجده په اشاره کوم ځوانه داسې وخت به راشي چې بیا به دا تندې نشي لګولی ښه بیا به جاړي چې کاش زه دا تو د شلو نه نوم وتی ما ته څه پته وه چې ما رب ته تندې لګولی بیا په کرسۍ ناستې او په اشاره باندې به سجده کوي او دا تندې به دې رب ته نه لګي ښه نو دریم رب ورله جنت ښایسته کوي او څلورم وتصفد فیه مردة الشیاطین سرکشه شیطانان په دې میاشت کې تړلی شوي تړلي دي دا نیکي ډېره اسانې په دې میاشت کې او پنځم نمبر ویستغفر لهم ویغفر فی آخر لیلة د دې ټولو بخښنه الله په اخیره شپه کوي ټولو خلکو نو صحابي ترې نه تپوس کوي دا شپه به د لیلة القدر چې الله به دا ټول خلک بخي نبی علیه السلام ورته فرمایي وی مزدور له خلک مزدوري کله ورکوي دیاړي مار له خلک دیاړي کله ورکوي چې کله کار کمپلیټ کړي نو خلک ول دیاړي ورکوي نو دا به د لیلة القدر شپه نه وي دا به د اختر شپه چې کله میاشت ختمه شي ټولې روجې کمپلیټ کړي نو ویغفر لهم فی آخر لیلة الله به په آخره شپه ټول روجهدار بخي ټول نو چې سړي 10 ورځې تراویح نه کړي که نه دی به هم په تمه چې ما به رب بخي دی به هم په تمه چې ما به رب بخي نه رب ته تندې لګوئ دا لږې شپې ورځې دي دا لږې شپې ورځې دي د رب سره رازدار یو رازدار رب ته تندې لګوئ رب ته تندې لګوئ په دې مه دوکه کیږئ 6 رکعاته تراویح کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 شپې تراویح با جماعت وکړلې په جماعت کې بیا ګڼه شوله د صحابه کرامو خلک په ډېر په ګڼه راتو نبی علیه السلام راونوتو بس وی تراویح کور کوئ ځکه نه راوتو وی اسې نه چې دا تراویح په دې خلقو باندې فرض شي چرته د دې وجې نه ویرېدم چې تراویح په خلقو فرض نه شي په څلورمه شپه ډېر خلک راجمع شوي نبی علیه السلام ورته سحر وي د دې وجې راونوتلمه چې په تاسو دا تراویح فرض نه شي باس تراویح به کور کې خلقو کولی صحابو بم کور کې کولی او امام الانبیاء بم کور کې 3 شپې صرف په جمع تراویح کړي بیا به کورونو کې خلقو تراویح کولی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې به هم په کور کې تراویح کېدلې چې کله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ ثانی عمر فاروق
بین الحق والباطل. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور چې راغې جماعت ته او ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخ کې کو او صحابه پسې شاته ادرول وی ټول په جمع تراوی وکړي او 20 رکعات تراوی وکړي. ټول صحابه کرام ولاړو، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخ کې شو او 20 رکعات تراوی په جمع په اجماع د صحابه کرامو سره. یو صحابی پکم نکیر نه دی کړي، یو صحابی پکم رد و بدل نه دی ورچولې. نو تخپوی دی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې صحابه جمع کول او 20 رکعات تراوی کوړي ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخکې کو. نو دته به پته وکنه د بد نبی علیہ السلام نه لیدلی زکه صحابه ما په زکه په 20 رکعات کولې چې نبی علیہ السلام نه دی کړي او نبی علیہ السلام نه دی ثابت. د څنګه صحابي مخکې کو ټول صحابه په اجماع وکړه او 20 رکعات تراوی په اجماع سره شروع شو. د عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دور کې هم، د علی رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې هم، د تابعین په دور کې هم 20 رکعات تراوی با جماعت کې دلی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخپله د ویترو امامت په بیا پخپله کو، د تراو امامت په بل کو او ویترو ته بخپله باندې مخ کې شو د ویترو امامت په وکړو. دا هغه علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چې نبی علیہ السلام وی دی زمان نه دی چا چې علی خفقو د زخه پکړه هغه به 20 رکعات تراوی با جماعت د هغه په دور کې کېدلی. د تابعینو په دور کې د تبع تابعینو ائمه اربعه سلور مذاهب دی او سلور امامان دی په یو مذهب کې هم د 20 رکعاتو نه په کم تراو قول نشته دی. ټول ائمه اربعه چې سلور مذاهب دی 20 رکعات تراوی به کولی. او تاسو ته پته ده بعض خلق وای 20 رکعات تراوی کول بدعت دی، وی دا په دین کې نوې کار رېستلی نبی علیہ السلام ندی کړي او تاسو یې کوئ. زتا توام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با بدعت کو او بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې تراوی شروع کړلې په 7 هجری کې شروع کړلې. نو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کې سیټ تکور دے کنه دے هغه په هغه کوډګۍ کې وا او بهر به تراوی کېدلې او با جماعت به کېدلې او 20 رکعات به کېدلې. نو 2 کاله 2 کاله د بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ په ژوند کې 20 رکعات تراوی شوي دي او با جماعت شوي دي. نه که دا بدعت وی نو بی بی عائشہ چې په دې کوډګۍ کې و دلته صحابه تراوی کولی او دا د نبی علیہ السلام نه نوې ثابت دی به په څنګه صبر کو دی به په صبر کړو دا د نبی علیہ السلام بیبي نه و. 2 کاله د دې پخوا کې په مسجد نبوي کې تراوی کیږي او 20 رکعات کیږي او با جماعت کیږي. دا هغه بیبي عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا چې دی د نبی علیہ السلام نه روایت نقل کړي. نبی علیہ السلام فرمای چا چې یو کار وکړو په دین کې او هغه دین نو او چا په دین کې نوې کار راوستو هغه به مردودی، هغه به ردی، هغه به بدعتی. دا روایت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کړي دی. دی به د بدعت نه ډیر نفرت کو، صحابه کرامو به د بدعت نه ډیر نفرت کو. نو دی چې دا کول دا به امام الانبیاء کړي. مونږ د صحابهونه ښه نه پوهیږو. صحابه هغه خلق دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنه د الله د طرف نه په درزای سرټیفیکیټ راغلی دی. عمر هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام ورته عمر رضی اللہ تعالی عنہ کما نه پس پیغمبر وی نو عمر به پیغمبر و ما نه پس که پیغمبر وی عمر به پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ. عمر هغه صحابي دی رضی اللہ تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایل ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ الله ستا په زړه او په جبه حق ګرځولې دی چې ته چې سوی هغه حقي ستا پړه کې چې څه راځي عمر هغه حقي، عمر هغه حقي.
نبی علیہ السلام ورته وی خوب کې مې دله جنت لیدلی دی بنګله مې دله لیدلی ده او دند ورته ورتللمه خو حیا راله عمر حیا عمر بغیرت راشي په جړا شوې د الله حبیبه ما ته به پتا غیرت راځي ورغلی به وي زما کور به دې لیدلی وي ستا کور مې په جنت کې لیدلی دی ښه هغه صحابي ودرېږي او په 20 رکاته تراو باندې اجماع کوي دا به څنګه نبی علیہ السلام نه کړي او صحابي به جرأت کړي او کړي به یې ښه ځوانان په دې پوه کوي ګورئ ښه ځوانان په دې پوه کوي نبی علیہ السلام فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما سنت او د صحابو په سنتو به منګولي ولګوئ زما نه پس په صحابو پسې روان شئ زما په صحابو به منګولي ولګوئ نو صحابه مونږ نه په دین ډیر ښه پوهېدل په بدعت او په غیر بدعت صحابه ښه پوهېدل ښه تا به یوه رساله به یې کتلي او زر به تا ته یو ته به وی بل ته به وی 20 رکاته تراوی بدعت دی ته بدعت پیژنې امیر المؤمنین خلیفه ثانی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې ادریدو او 20 رکعات کولی هغه بدعت نه پیژندو تا بدعت پیژندو ته خبرې ته بدعت پیژنې هغه نه پیژندو بدعت ائمه اربعو بدعت نه پیژندو نو کوشش کوئ زه خو وایم چې 20 رکعات سړیو کې سلويخ پیری به رب ته تندې ولګي سلويخ پیری کوشش کوئ دا لږې شپې ورځې دا په دې کې مه تېروئ ښه شل دی او اته دی او کومه یا نه کومه دای کړي دی خپل دی خوخه ده که 2 کوي که 4 کوي که 8 کوي که 10 کوي که 11 کوي دا یاد ساتئ ښه نن به په 8 سلام ګرځي او به یې وینئ انشاءالله که ژوندي ومه و به یې وینئ که ژوندي وئ که دا تراوی وکړې نو مال نوم بدل که څه موده پس په دا ټولې تراوی پرېږدي ښه او څه موده پس په فرض مونځ پرېږدي او څه موده پس په حق روجه خوري د رمضان ښه و به یې وینئ وسم په بعضې کورونو کې نارینه حق روجي خوري د رمضان حق روجي نبی علیہ السلام فرمایي چا چې یوه روجه د رمضان بغیر د عذر نه وخوړله که دی دا باقي ټول عمر که د 13 کاله باقي دي او د 13 کاله رب ته روجهدار وګرځي خو د هغې یوې روجې فضیلت په راونه ګرځي کوم چې د رمضان حق روجه خوړلې ده داسې دور را روان دی بچو تم ګورئ د جمعې سنت هم نه کوي ښه او څه موده پس په دا فرض مونځ هم پرېږدي ښه ما رایې دا ده چې فرض مونځ وکئ د جمعې په ورځ د بچو نه وروستو سنتو ته ودرېږه بچي اول په سنتو ودروه بیا ته ودرېږه بچیا چې د پیغمبر سنت نه کوي ماله به مخې نه راځي زما بچی نه یي زما په کور کې به بچي سنت پرېږدي دا څومره توهین دی مړه دا خو سنت دی نو دا خو سنت دی نو دی به سبا وی چې دا خو فرض دی نو دی به سبا وی چې دا خو فرض دی نو دین هم د لاسونه وځي کور ته بېدینۍ را دندک شولې ښه برکت لاړ د نبی علیه السلام سنت دا څومره درنه خبره ده دا څومره درنه خبره ده موږ به د امام الانبیا مخې ته ورځو موږ به د امام الانبیا مخې ته ورځو په حوض کوثر به امام الانبیا ولاړي سفارش په زمون کوي حدیث مبارک کې راځي اول شافع د ټولو نه لومبې سفارش په قیامت کې نبی علیه السلام کې الله اکبر و اول مشفع او د ټولو نه لومبې به د نبی علیه السلام سفارش قبلیږي الله اکبر نو چې ته د جمعې سنت نه کوي ته په دې تمئ چې نبی علیه السلام به سفارش کې زما سفارش به وکړي او تا د جمعې سنت نه دي کړي ستا په حق کې به سفارش قبلیږي الله اکبر دا مینناک خلکو مینناک یو کس لاړو مریله چې ورغې او داسې په ګمبد سترګې ولګېدې راپرېوت بس چیغې وی اخرجوني اخرجوني ما د دې ځای نه وباسئ ما د دې ځای نه وباسئ خلک وله راټول شوي ولې وی زه دلته ژوند نشم کولی ما د مسجد نبوي نه لر کوي وی ولې وی ځکه چې دا هغه ځمکه ده چې دې کې دننه امام الانبیا پروت دی او د پاسه پې زه قدمونه علم زه به څنګه په دې ځمکه ګرځم دا سفارش په د دغې خلکو کوي دا سفارش په د دغې خلکو کوي چې هغه مدینه منوره کې پیزار نه پخپو کوي خپې ابلخپې روانې امام مالک رحمت الله علیه به د مدینې منورې نه بهر نه وتو حدودونه وی ولې وی سینه چې مرګ راشي او د جانان د کلی نه بار مړ شم
نن امام مالک سے په جنت البقیع مقبره کې دفن دی. ښه د لزر صحابه کرامو په منځ کې د امام مالک سے قبر دی. ښه رب دغه خلق بخي. دا سفارش په نبی علیہ السلام د دې خلقو کې هغه د دې زمانې ځوانانی سنت پریدي او دا خو سنت دی نو صحیح ده کنه دا زما سنت دی او مې کوه ښه او بس هو به وځي د جومات نه که دی د جمعې فرض منځ یو څو کاله نه پرېښود نو زه به جرم در کوم. دا خبره مې ځان سره ولیکه د بچو غور کوئ. ښه وایي بچیا چې د نبی علیه السلام سنت نه کوي که نه ماله په مخه هم مرازه ماله به په مخه نه راځي. ته د نبی علیه السلام سنت پرېږدې کوشش کوئ دا د رمضان المبارک میاشت ده په دې کې نوافل کوئ. مړه تاسو سنت پرېږدئ په دې کې نوافل کوئ. څنګه به د نبی علیه السلام مخې له ځو زه هم چې سړي د جمعې سنت مستقل نه کړي که نه او دی عمرې له لاړ شي او دی په باب السلام وردنده شي او دی داسې د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږي دی به څنګه وایي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. دی به څنګه سلام پیش کوي دله به حیا نه ورځي چې هغه ما چې وی چې دا خو سنت دی نو نه چرې به داسې نه کوو. چرې ځوانانو قسم په الله چې خیر خوا مې وګورئ نه در باندې خوا سړو نه در باندې تقریر پیټ کو. دا د حسنینو د بابا منبر دی دا زما منبر نه دی په دې زمانه د خوښه چې زه سوام نوام به دا د حسنینو دا د هغې هستۍ منبر دی چې تاسو نن د هغه سنت پرېږدئ. دا د هغې هستۍ منبر دی چې په پولیس رات ټول خلق تیریږي آواز به کوي سلم خدای خیر وکړي خدای خیر وکړي. هر پیغمبر به د سلم آواز کوي. خدای زما په باره کې به څه کېږي یو آواز به راځي د پولیس رات په خوا کې وي چې هغې کې به د امت نوم راشي چې ربه زما د امت به څه کېږي هغه چې وګوري هغه به امام الانبیا ولاړي اثر به د امت فکري د امت الله حبیبه راشه امتیان دي سنت نه کوي راشه نن هغه سنت نه کوي نن هغه سنت پرېږدي. دا د رمضان المبارک میاشت ډېر کوشش کوئ. او یوه مسله سرسایې باره کې لږه مسله کلیر کو. زما اکثر زاړه کلیپونه چلیږي جو خلک هغه ګوري څوک یې ورکوي نو ټول خلک د پریشانۍ شکار شي. نو دا خو ریټونه مختلفي د کال سرسایې بدلیږي کله ګرانیږي کله ارزانیږي. اوله مسله دا وپېژنئ چې سرسایه په چا باندې واجب ده. سرسایه به څوک ورکوي واجب چې ورې نه کړي نو ګناهګار به اول شرط دا دی چې دی به مسلمانی. په کافر باندې سرسایه واجب نه ده چې مسلمانی په د سرسایه واجب ده دا د الله حکم دی. دویم شرط دا دی چې دی مالدار سړي باندې سرسایه واجب ده. په غریب سړي باندې سرسایه واجب که ورکوي نو هسې دې ورکړي خو واجب پې نه ده. مالدار چاته وایي مالدار یو قیده کلیه یاده کوي. کله مونږ وایو چې یو 9 لاک وسرئ نو مالداري نو بل کال بیا وایي نه چې 3 لکه وسرئ نو مالداري. دې کې زمونږ ګناه نشته. ځان لږ په مسلو هم پوه وی په دنیا کې څنګه ګوټونه معلوموئ نو په دې هم لږ ځان پوه وی که نه. 52.5 تولی سپین زر دې له ضرب ورکوئ زرګر نه معلوماتو کوي وایي توله سپین زر په څو دي 52 کې وله ضرب ورکوئ 2.50 روغې او 1.5 توله چې د دې نه 100 روپۍ رخ شوي دا به مالدار سړی دا به مالداري 52 تولی سپین زر د دې چې څه قیمت دی نن چې د دې څوک مالک دی نو دا مالدار دی. خو په دې شرط چې په د قرض نور نه وي او دا پیسې په دې کې به کور نه حسابېږي. کور د ضرورت دی. گاڑی به پکې نه حسابېږي دا د ضرورت دی. کپړې به پکې نه حسابېږي دا د ضرورت دی. د کاروبار چې کم آلات دي اب پکې نه حسابېږي لکه تا یو گاډی د مزدورۍ دپاره اخیستی دی. مثال کارخانه ده نو د کارخانې مشینري به نه حسابېږي دا اله د کسب ده چې په کومو شیزونو ته مزدوري کوي. دا پیسې چې د دې نه باري لکه چې ستا د حوائجو نه باري ستا چې کوم د اوسېدو کور دی دا به پکې نه حسابېږي. ځمکه دی دا به پکې نه حسابېږي. دا چې د دې نه بهري نو دا سړی په شریعت کې مالدار دی په د باندې سرسایه واجب ده او دی به سرسایه بل نه ورکوي. او که داسې نه دومره قیمت ورسره نه وي د 52 تولو سپین زر نو بیا دی مالدار نه دی په د باندې بیا سرسایه واجب نه ده. که په خپل اندې ورکوي ښه خبره ده خو واجب پې نه ده او دی د بل نه بیا سرسایه اخیستلی شي
چې پچا واجب دی د بل نه نشي اغسته او چې پچا ورکول واجب نه نو دی بیا د بل نه سرسایه اغستلی شي. دا د سرسایه چې پچا واجب و. اوس بله مسله دا ده چې په سړي د چا سرسایه واجب ده. نو په سړي خپله سرسایه واجب ده او د نابالغ اولاد چې هغه غریبانان وي. نابالغ اولاد او د سرسایه په د واجب ده. د ښځې سرسایه په خاوند نه ده واجب. د بالغ اولاد سرسایه په خاوند په پلار نه ده واجب. که ورکوي نو ورکولی شي. خاوند د ښځې سرسایه ورکولی شي. خاوند د بالغ اولاد سرسایه ورکولی شي. خو واجب په د خپله سرسایه ده چې کله دی مالداري او نابالغ بچی چې غریبانان وي د هغې سرسایه په د باندې واجب ده. دا به دی ورکوي. سرسایه چا چاله نشي ورکولی او چاله ورکولی شي. اصولو کې سرسایه نشي ورکولی. اصول څه ته وایي چې ته ترې نه پیدای پلار مور نیکه د مور مور د پلار مور د مور مور په بره چې ته ترې نه پیدای. پلار مور نیکه د مور مور د پلار مور په بره ځه په دې کې سرسایه نشي ورکولی. دې ته اصول وایي. دویم فروع چې ستا نه پیدای زوی نوسې لور کړوسۍ په دې کې زکات نشي ورکولی. سرسایه هم نشي ورکولی زکات هم. د پلار سرسایه په لور نه کیږي. ګورئ هر څومره که غریب وي لور زوی نوسې کړوسۍ په کته په دې کې سرسایه نشي ورکولی. او بل چې کم سړی مالدار وي هغه هم سرسایه نشي ورکولی. مالدار مې درته اوس وي چې د 52 تولو څه قیمت رغیږي چې دا ورسره نو دله هم سرسایه نشي ورکولی چې مالداري. او بل سید له سرسایه نشي ورکولی. میا صاحب چې ورته وایي ځکه زکاتونه سرسایي دا د خلکو د مال خیرې دی او سیدان ډیر پاک خلق دی نو دی له به دا نه ورکوي. سید که هر څومره غریبي میا صاحب نو دی به سرسایه نالي زکات به نالي دله صدقې ورکوي. او د دین علاوه په دی نور او د ښځې سرسایه په خاوند نه کیږي او د خاوند سرسایه به ښځه وله نه ورکوي. خاوند سرسایه ښځې له به نه ورکوي. ښځه به خپله سرسایه خاوند له نه ورکوي. د دین علاوه نورو ټولو له ورکولی شي. لکه د رور سرسایه په خور کیږي. د رور سرسایه په رور کیږي. په ماما کیږي. په ترور کیږي. په مامی کیږي. اخوا دیخوا چې څومره دي د اصول فروع نه علاوه خو چې غریبانان وي نو په دې باندې سرسایه کیږي. دی له سرسایه ورکولی شي. سرسایه څومره ده نو دا زاړه کلیپونه زما چلیږي د 2026 سرسایه درته وایم. اوسني کال اول ځان پوه کوي نبی علیه السلام به 4 څیزونو باندې سرسایه ورکول. غنم به ورکول. غنمو باندې ثابت ده او د کجورو ثابت ده او د وربشو ثابت ده او د وسکو ثابت ده. نبی علیه السلام به د غنمو نه نیم صاع ورکو. د وربشو نه به روغ صاع ورکو. د کجورو نه به یې روغ صاع ورکو او د وسکو نه به یې روغ صاع ورکو. خو د غنمو نه به یې نیم صاع ورکو. د نیم صاع قیمت څومره دی؟ نیم صاع چې دی د غنمو هغه زمونږ د کیلوګانو په حساب پاوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو. پاوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو. د غنمو نه نیم صاع ورکړی او د کجورو په حساب چې ورکوي بیا به روغ صاع ورکوي. نو دا پاوکم 2 کیلو چې ډبل کې سکم 4 کیلو د وربشو نه او د کجورو نم سکم 4 کیلو او د وسکو نم سکم 4 کیلو. ځکه د هغې نه روغ صاع ورکړی دی او د غنمو نه نیم صاع ورکړی دی. نو د غنمو په حساب چې سړی سرسایه ورکوي چې زمونږ علاقه کې تقریبا غنم رایج دي. ټول خلق زمیدار دی او د غنمو استعمال دی. نو د غنمو په حساب باندې دا ځان سره یوه قاعده یاده کوي. سړی به ټلیفون کې وي سرسایه څو ده نو ما ته خو پته نشته. وی 100 روپۍ ورکم نو زه هم د روپو پته خو لا نه لګي. خو سرسایه چې دا پاوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو. نو ځان له معلومات وکړه د بیپاري ریټ په معتبري د علاقې. ما نن معلومات وکړل نننی ریټ 12,000 روپۍ د غنمو سټه هغوی ورکوي. عام د بازار ریټ 12,000 روپۍ چلیږي. نو د کیلو ریټ چې دی 120 روپۍ دی. نو د 2 کیلو شولې
40 روپۍ. نو د 2026 د سکلنی کال د یو تن سرسایه چې دا پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو چې د هغې قیمت 240 روپۍ دی. ښه نه که سرسایه ورکوئ د سکلني کال سرسایه چې ده هغه 240 روپۍ د غنمو په حساب باندې رغیږي. بعضې وخت کې سړی وي 400 ده، څوک وي 300 ده. دا د هرې علاقې ریټ معتبري. بعضو علاقو کې به وړئ، بعضې خلک به په کجورو ورکوي، خو زمونږ علاقه عام طور پر ټولي دنیا ته پته ده چې غنم پکې رایج دي. نو زمونږ د 2026 په حساب سرسایه چې ننني معلومات دي نو هغه 240 روپۍ ده. پکار دا ده چې دا سرسایه د اختر نه مخکې ورکړئ، ځکه یو غریب به پې ځان له اختر له کپړې والي، جوړه به پې چرته جوړه کړي په دې کې. او د یو تن سرسایه 2 تنو تم ورکولی شي، 3 تم ورکولی شي، او د روغ کور سرسایه 1 تن تم ورکولی شي. بعضې خلک کور کې 15 تنې نو د یو هغه به جدا کړي 240 یو له 240 بل، نو په 240 روپۍ د چا څه کېږي مړه؟ د ټول کور سرسایه راټوله کا، چېرته 2-3 زره روپۍ به ترې جوړې شي، نو دا یو غریب له ورکه. نو د ټول کور سرسایه 1 تن لم ورکولی شي، او د یو هغه 1 تن لم ورکولی شي، او دا یو 2-3 تنو له دا یوه سرسایه هم ورکولی شي. په دې کې دا مسله نشته دی. خو کوشش کوئ دا د اختر نه مخکې ورکوئ چې خلق پې ځان له اختر له څه ضروریات وکړي، څه حوایج پې ځان له والي، خپل ضروریات پې ترسره کړي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.